السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، په نن دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د خوف الهي یعنې د الله نه په یره باندې یو بهترینه واقعه وړاندې کوم. د هغې نه وړاندې زه تاسو ته یو خبره کول غواړم. هغه دغه ده چې موږ تاسو نن سبا څومره ځوانان دي یا څومره مشران دي یا څومره زنانه دي چې څوک هم دي، هغوی چې ګناه کوي نو هغه ګناه کولو دپاره یو پټ او خاموش ځای ګوري. څه دپاره؟ دې دپاره چې موږ په دغه ګناه کولو باندې څوک ونه ویني، خو هغه سره د اله العالمین یره او خوف نه وي. لکه څرنګه امام غزالی صاحب په مکاشفة القلوب کې د خوف الهي په بحث کې یو بهترینه واقعه د یو ځوان سړي او د یو ځوانې جینۍ په باره کې رانقل کړې ده. دا مبارک فرمایي چې یو ځوان الک و او دغه ځوان الک په یو ځوانه جینۍ باندې مین شو، هغې سره یې عشق او محبت شولو. نو په دغه ورځو کې یو ورځ وه چې دغه ځوانه جینۍ قافلې سره په سفر باندې روانه شوله، یو طرف ته سفر کولو. نو چې کله دغه خبر دغه ځوان سړي ته ورسېدو نو دغه ځوان سړی هم دغه قافلې سره په سفر باندې روان شو. څه دپاره؟ صرف دې دپاره چې دغه ځوانې جینۍ سره ملاقات وکړي. دغه سفر جاری دی حتی که چې ماسخوتن شو، شپه داخله شوله، ټوله قافله اوده شوله. په دغه وخت کې دغه ځوان الک دغې ځوانې جینۍ ته راغی او ورته وایي چې جینۍ، زه خو تا سره ډېره مینه محبت کوم او صرف ستا دپاره زه په دغه قافله کې روان شوی یم. نو دغه ځوانه جینۍ ورته ناشنا خبره کوي چې ای ځوانه، ته مکمل قافله وګوره، څومره قافله چې دو تا وګوره چې آیا دا په خوب باندې په غفلت کې تللی دی او که نه، یعنی مطلب دا چې دا اوده دی او که ویښ دي. دغه ځوان ډېر په خوشحالۍ سره او ډېر په تیزۍ سره مکمل قافلې نه تاو راتاو شو. دغه مکمل قافله چې وکتله، دغه ځوان سړی دغه جینۍ ته راغی، ورته وایي چې ای جینۍ، دغه ټوله قافله د خوب په غفلت سره پراته دي، یعنې دغه ټوله قافله اوده ده، صرف زه ورته یو. نو په دغه ټیم کې دغه ځوانه جینۍ ورته وایي چې ای ځوانه، آیا الله جل شانه هم اوده دی؟ یعنې الله جل شانه هغه موږ ویني او که نه ویني؟ دغه ځوان خو مسلمان و، د خو دا عقیده وه چې ولې نه الله جل شانه موږ په دغه وخت کې ویني، په هغه باندې خوب نه رادرومي. دغه ځوان ورته چې بلکل الله جل شانه موږ ویني، په هغه باندې خو خوب نه رادرومي. نو دغه ځوانه جینۍ ورته وایي چې ای ځوانه، تا دغه خلکو نه یریږي چې په چا باندې غفلت رادرومي، خو د هغه رب نه نه یریږي چې په چا باندې غفلت او خوب نه رادرومي، موږ تاسو په هر وخت کې ویني. نو دغه ځوان سړي چې کله دغه خبره واورېدله نو په هغه باندې ګبراهټ راغی او دغه ځوانې جینۍ نه چې دی لاړ وتښتېدلو. بیا امام غزالی صاحب په همدغه واقع کې په ویښ کې لیکي چې کله دغه ځوان سړی وفات شو، پس د وفات نه چا په خوب کې ولیدلو او دغه ځوان نه پوښتنه وکړه چې ای ځوانه، الله جل شانه تا سره څنګه معامله وکړله؟ دغه ځوان سړی ورته وایي چې الله جل شانه زه صرف په یو عمل سره، په یو نیکۍ کولو سره معاف کړی یم، او هغه دغه چې د خوف الهي د وجې نه ما یو ورځ ګناه پرېښودلې وه، یعنې د الله د یرې نه چې ما الله جل شانه ویني، زه چې هر څومره د خلکو نه پناه شم، هر څومره د خلکو نه پټ شم، خو لیکن الله جل شانه ما ویني، نو په دا وجه باندې ما هغه ګناه پرېښې وه. نو الله جل شانه زما په تمامو اعمالو کې دغه یو عمل ډېر خوښ شو، په دې باندې ما ته مغفرت نصیب کړو. نو موږ تاسو هم پکار دي چې څومره ګناهونه کوو چې موږ تاسو یې د خلکو نه پټوو، نو د الله جل شانه نه نشو پټولی. نو په دې وجه باندې موږ تاسو له یره او خوف د الله جل شانه نه پکار دی، او په دې سبب او په دې وجه باندې چې موږ تاسو دغه ګناه پرېږدو، الله جل شانه موږ تاسو سره د رحم معامله وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.